نن زموږ د امازون دریم نمبر کلاس دی کلاس 3 د کلاس 3 شروع کولو نه مخکې به زه تاسو ته یو ریکویسټ وکړم، یو التجا به درنه وکړم چې زموږ د امازون کورس چې کوم دی دا شارټ کټ نه دی. که چېرې چاته شارټ کټ پکار وي چېرې موږ به شارټ کټ ووهو ښې ډېرې پیسې به وګټو، نه داسې نه ده. دې ته به ټایم ورکوئ، دا به زده کوئ، دا به ایزي نه اخلئ، زړه به لګوئ، لږ محنت به کوئ چې ښه په آرام باندې تاسو ښې ډېرې پیسې وګټئ. وړاندې به لږ محنت پکار وي په زده کړه کې. زده کړه وکړه، په آرام کښېنه او ښې ډېرې پیسې وګټه. تاسو صرف د شاهد انور ویډیوګانې ګورئ چې شاهد انور ډېرې پیسې وګټلې. شاهد انور 2-3 میاشتې محنت کړی. د شاهد انور پر دومره کامیابۍ پسې د هغه صرف او صرف 2-3 میاشتې محنت و، کوم چې نن موږ او تاسو کوو. زده کړه کوو، زده کړه وکړه، سیستم زده کړه. کوم چې سیستم دی امازون دی څه شی د دې اکاونټ څنګه جوړېږي، پراډکټ هنټینګ به موږ څنګه کوو، پرایویټ لیبل به څنګه کوو، بزنس به څنګه کوو. دا ټول چې زده کړل بس په آرام باندې بس خپل دوکان کولا وکړه، کښېنه، سیل به کېږي او ستا جیب ته به پیسې راځي. په کلاس 3 کې به نن موږ زده کوو چې کله تاسو د امازون اکاونټ کولا وهئ، د اکاونټ کولوېدو نه مخکې به یو 6 څیزونه داسې دي چې هغه به ستاسو سره درکار وي، هغه به ځان سره بالکل ریډي کېږدئ. کوم څیزونه دي؟ فرست نمبر دی ایمیل آی ډي. تاسو به یو ایمیل وي. ایمیل څه شی دی؟ ایمیل داسې څیز دی کله چې تاسو ځان ته د پلی سټور آی ډي جوړوئ نو هغه هم ستاسو نه یو ایمیل غواړي. خو تاسو به د پلی سټور آی ډي دلته کې نه لیکئ، ځکه چې هغې ته خلک د ځان نه هم جوړوي. تاسو به ښه یو زبردست یو پروفیشنل ایمیل جوړ کړئ چې هغه تاسو ته د هغې پاسورډ هم معلوم وي او نور هم داسې یو پروفیشنل نوم باندې یا په خپل نوم باندې یا داسې په بل نوم باندې چې پروفیشنل ایمیل هغه تاسو په مستقبل کې هم په کار راځي، تاسو نه هغه ورک کېږي نه یادوي درته. ځان سره به بالکل هغه ریډي وساتئ چې تاسو سره ایمیل موجود وي. دویم نمبر، تاسو سره به د ټلیفون نمبر موجود وي، هغه که د پاکستان وي یا د افغانستان وي یا د هر نمبر وي، خو چې تاسو سره د ټلیفون نمبر موجود وي او د ټلیفون هغه نمبر چې هغه تاسو مخکې د امازون دپاره استعمال کړی نه وي. او دغسې ایمیل چې کوم دی ایمیل به هم هغه ایمیل وي چې تاسو مخکې د امازون دپاره استعمال کړی نه وي. او د ټلیفون په نمبر کې دویم شرط دا دی چې دا که په ټیلینار کې وي نو دا به بالکل په ټیلینار کې وي چې دا تاسو بل نیټورک ته اړولی نه وي. اکثر خلک د ټیلینار نمبر جیز ته واړی، د جیز نمبر زونګ ته واړی، د زونګ نمبر وارید ته واړی. نه، که دا جیز وي نو جیز به وي، که ټیلینار وي نو ټیلینار به وي، که نه دا بیا اکسپټبل نه وي. دې باندې به پوه شوي وئ. دریم نمبر، تاسو سره به موجود وي آی ډي کارډ. که تاسو په افغانستان پښتانه یئ ستاسو لپاره تذکره پکار ده، که تاسو د پاکستان پښتانه وئ تاسو لپاره آی ډي کارډ دی. او که چېرې تاسو په آوټ کنټریز کې وئ نو بیا د هغه ملک چې کوم تاسو ته یو یا بطاقه وي یا داسې بل نشنلیټي وي یا هر څیز چې وي تاسو ته به یو څیز میلاو شوی وي، اقامه وي، د هغې نمبر، د دې نمبر به تاسو سره موجود وي. دریم نمبر دی چارج میتھډ. چارج میتھډ څه شی دی؟ چارج میتھډ دی ستا د بینک اکاونټ، په کوم اکاونټ باندې به چې ته کله پیسې راوباسې او په خپل جیب کې به اچې. پیسې خو به ته وګټې، پیسې به په څه باندې راوباسې؟ د بینک اکاونټ به ته لازمي وي چې په هغه بینک اکاونټ باندې ته خپلې پیسې راوباسې او خپل جیب کې واچې. دریم نمبر څلورم نمبر دی ډیپوزټ میتھډ. ډیپوزټ میتھډ هغه څیز دی کوم ته چې موږ پیپال وایو، پایونیر وایو. پایونیر او پیپال بیا ځانه ټاپک دی، هغه باندې به تاسو زه پوه کړم انشاءالله. هم دې کلاس کې به سره سره موږ وایو. د امازون د کورس سره تړلی څیز دی پیپال او پایونیر، تاسو به نوم اورېدلی وي. دا بالکل د بینک د اکاونټ په شانته دی، خو په دې خپل موبایل کې به تاسو په خپله جوړوئ. څنګه چې ستاسو ایمیل دی داسې به د پیپال اکاونټ کولاو کړئ. د پیپال اکاونټ به تاسو هم په دې امازون کې ورکئ. د خپل اکاونټ سره به لینک کړئ، پیسې به ستاسو پیپال ته راځي. د پیپال سره به اتومېټک ستاسو سره بینک اکاونټ لینک شوی وي. اتومېټیکلی به ستاسو سره بینک اکاونټ او د بینک د اکاونټ نه به تاسو خپلې پیسې راوالئ، په خپل جیب کې به واچوئ. اسان عمل دی، د ټینشن به کې هېڅ خبره نشته، صرف زده کړه، ټینشن به نه اخلي. او بل په آخري نمبر کې به ستا نه غواړي ټیکس انفارمیشن. و د ټیکس انفارمیشن ته ډېر خلک کنفیوز وي چې دا ټیکس انفارمیشن څه شی دی. هغه به ستاسو نه یو امتحان نمبر غواړي. دا به څه شی وي؟
دا دی په دې کې به تاسو صرف د خپل آی ډي کارت نمبر ورکړئ. دا ستاسو ټیکس انفارمیشن نمبر دی چې تاسو ته ټیکس مشته دی یا نشته، ته ټیکس هولډر یا ټیکس هولډر نه یې. بس ستاسو شناختی کارت نه هغوی ته پوره معلومات کېږي چې دا ټیکس هولډر دی یا ټیکس هولډر نه دی، د څومره ټیکس جمع کړی دی یا نه دی جمع کړی، بزنسمین دی، غټ پیسې دي ورسره، فار ایگزامپل د بي آر ټیکس داسې نشته. ټیکس انفارمیشن ستا دغه به تانه غواړي. ښه جي، زه امید ساتم چې دا به تاسو زده کړي وای. یو پارې بیا واورئ: ایمیل آی ډي، فون نمبر، آی ډي کارت نمبر، چارج میتھډ کوم چې د بینک اکاؤنٹ دی، هغه که د نیشنل بینک وي، که د میزان بینک وي، که د هر بینک وي، که انټرنیشنل کې د ابوظبي بینک وي، که د نور بینکونه وي، د هر ملک خپل بینکونه دي، د افغانستان هم شته، د پاکستان هم شته. هغه تاسو ښه په اسانه جوړولی شئ. تاسو بینک درتلی شئ هم جوړولی شئ، او که نه را روان کلاسونه کوو مونږ انشاءالله دا مو د بینک د اکاؤنٹ جوړولو طریقه به هم تاسو ته وښیو چې آنلاین به تاسو د بینک اکاؤنٹ څنګه جوړوئ. بل دی ډیپوزټ میتھډ، کوم چې پیپال، پایونیر دي یا داسې نور، او بل دی ټیکس انفارمیشن. په دې باندې انشاءالله تاسو پوهه شوي وئ. ها، اکاؤنٹ دی جوړ کو، دکان دی په امازون کې کولاو کو. دې پسې به بس موږ څه شی کوو، مخکې زموږ سره په دې باندې موږ دوه قسمه غټ بزنس کولی شو. یو ته وایي اف بی اے او بل ته وایي اف بی ایم. اوس تاسو به سوچ کوئ چې اف بی اے کومه بلا ده او اف بی ایم کومه بلا ده. زه به تاسو انشاءالله سکرین ته بوځم، پر روانه کلاسونه که موږ سکرین ته ځو دا به پریکټیکل کوو، ټینشن به نه اخلئ چې موږ سکرین ته نه بوځي داسې راته وایي. خو چې اوس نه تاسو دا ذهن کې واچوئ چې اف بی اے او اف بی ایم څه شی دی، بیا به تاسو په ډېر اسانه طریقې سره پوه شئ. اف بی اے هغې ته وایي فلفلمنٹ بائی امازون، او اف بی ایم دی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اوس فلفلمنٹ بائی امازون څه شی دی؟ په پښتو کې به تاسو د پوهه کم چې فلفلمنٹ بائی امازون کوم چې اف بی اے دی، زموږ ټاپک هم دا دی، د شاهد انور کورس هم دا دی، اف بی اے دی. په دې کې به ټوله ذمہ داري چې کوم ده دا په امازون باندې وي. ته به خبر هم نه وي، بس ته صرف خپل سامان اډر کړه، د امازون ویر هاوس ته به لاړ شي، په آرام باندې بس ته کښېنه، خپلې بستره کې خوب کوه. د امازون چې کوم سیسټم دی، کوم سټاف دی، د هغوی به هغه سامان پې کوي او ستا کسټمر ته به هغه سامان لیږي. ستا سردردي به بالکل نه وي. ټوله ذمہ داري په امازون باندې ده، په اف بی اے اکاؤنٹ کې. او بل دی اف بی ایم، که څوک اف بی ایم کول غواړي هغه به هم انشاءالله موږ زده کوو چې اف بی ایم څنګه کېږي. اف بی ایم مطلب دی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اوس که ته غواړې چې زه په امازون کې ټیک ته زما اکاؤنٹ شته دی، خو زه هغه نه چې کوم دا دکان دی د میاشتې د کرایه ورکوم، دا زه نه ورکوم. زما د خپل ګودام په کور کې شته، زه به سامان راوړم په خپل ګودام کې به کېږدم، زه امازون ته ټیکس نه ورکوم. د دې کولی شي تا ته امازون اجازه درکوي. خپل سامان لیست کا، تا ته اډر راشي، چې اډر راشي خپل سامان ته په خپله ذمهواري په دې کې، خپل سامان په خپله پې کې. غټه ستړې ده، ګاډی به ورته کوې، یا به فار ایگزامپل چې ته ټي سی ایس کوې یا دغه که به ټیم به تېرېږي، خوا دې خوا به کېږي، کسټمر به درنه خفه کېږي. اف بی ایم مشوره به تاسو ته کوم چې د اف بی ایم په ځای تاسو اف بی اے استعمال کړئ. اف بی اے تاسو لپاره به ډېر بهتر وي، خاص کر د نیو دپاره. اف بی ایم د هغه چا لپاره فایدهناک دی چې د چا خپله فکټري وي، خپله کارخانه وي، او هغه مونیټایز کوي په هغې کې، او خپل سامان په امازون باندې خرڅوي، خپله فکټري وي. خو که چېرې مونږ د بلې فکټرۍ نه سامان راغواړو په خپل کور کې، ګناه بیا موږ ته ډېره ستړې جوړه شي، ځکه چې یو کس په لیسټینګ کوي، که یو کس په پراډکټ هنټینګ کوي، که یو کس په څه شی کوي، که هغه بیا سامان پې کوي او لیږي به، دغه سټاف ضرورت دی په دې کې. دا ډېره ستړې کیسه ده. نو غوره به دا وي چې مونږ ټول اف بی اے وکړو، ځکه چې امازون ته پیسې ورکړه، ټیکس ادا کړه، ټیکس دې ادا کړو. امازون چې تا نه ټیکس اخلي، دې مطلب دا چې ته به ښې ډېرې پیسې ګټې. ټیکس ادا کړه او زه مزې کوه. د اف بی اے او په اف بی ایم باندې به تاسو پوهه شوي وئ. انشاءالله سبا له به بیا دا زده کوو پر روان کلاس کې، کوم چې زموږ 4 نمبر کلاس به وي، چې پروډکټ هنټینګ څه شی دی. پروډکټ هنټینګ چې کوم دی دا د امازون ډېر یو بهترین حصه ده، چې پروډکټ هنټینګ د کله زده کو او زبردست زده کو، یو طاقت هم تا نشي ناکامه کولی، ته به ښې ډېرې پیسې ګټې. خو که تا پروډکټ هنټینګ نه زده کړی او داسې په امازون باندې لیسټینګ شروع کړې، کار شروع کړې، نو بیا به ډېر د نقصان سره مخ شي. امازون تاسو ځکه زه وایم چې امازون زده کړئ، وړاندې سیسټم زده کړئ، د هغې نه پس بزنس شروع کړئ.
که بزنس ته بغیر پیسو نه شروع کې هم په امازون، که ته د پیسو سره شروع کې هم په امازون باندې کولی شي.